له یوې اونۍ په روسیه کې ټاکنې روانې دي چې خلک له 1990 کلونو راهیسې په خپل اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره رایه ورکړي. دا ټاکنې په دې ډول ځایونو کې ترسره کیږي چې د مهمو ټاکنو لپاره ډېر رسمي نه برېښي. ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې هیواد کې کووډ-19 ناروغي خپره شوې، نو ځکه د لا نور خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوي. د خیمې په دې څنډه کې معلومات لیکل شوي چې خلک د څه لپاره رایه کاروي. د اصلاحاتو ځینې ټکي په ډاګه شوي، خو سرلیکونه یې خورا زړه راښکونکي ښکاري. د ټولو لپاره ښه کیفیت درملو ته لاسرسی درلودل، د روسیې له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع، ان د چاپیریالي حقونو برخه هم لري. خو دا ټول د هغه بدلون لپاره په زړه پورې پوښښ کوي چې کرملین یې غوښتنه کوي. د 81مې ماده بدلون چې لمخې به یې ولسمشر پوتین 2 نورې دورې هم ولسمشرۍ ته کاندیدېدلی شي. په دې معنی چې که وغواړي تر 2014 کاله به په کرملین کې پاتې کېدلی شي. ولې درته مهمه ده چې رایه ورکړئ؟ د ټولو تقاعد شوي کسانو په څیر زه په تقاعد کې بدلون ته لیواله یم چې د تقاعد پیسې مو لوړیږي. زه د واده برخه خوښوم چې یوازې نارینه د ښځې سره واده کولی شي. ځکه پوتین بریالی شو. موږ کلیوالو سیمو ته ورغلو. دلته ټاکنې نورې هم ګړندۍ ښکاري. د مخالفې ډلې غړي دا کار ټوکې ګڼي او ردوي یې. ځینې پر اساسي قانون کودتا بولي. خو ټاکنې د هیواد په ټولو برخو کې په دې ډول ځایونو کې ترسره کیږي. تاسو ځئ؟ تاسو خو باید تر 3 بجو پورې همدلته اوسئ. دا خیمه باید 3 ساعته نور هم همدلته پاته وای. خو راته وویل شوه چې د ټاکنو چارواکي د رایې صندوقونه وړي او کور په کور یې ګرځوي. داسې برېښي چې له پیله کرملین په بیړه کې و چې دا ټاکنې ترسره شي. دلیل یې ښایي د پوتین شهرت وي او اوس هم ډېر مینوال لري، خو شهرت یې په کمېدو دی او د کورونا وایرس له کړکېچ له کبله ښایي کارونه اسانه نه وي. نو که دا ټاکنې د واک د غځولو په اړه وي، خلک یې په اړه څه فکر کوي؟ موږ د 20 کلونو لپاره یو ولسمشر درلود او اوس غواړي چې 14 کاله نور هم پاتې شي. فکر کوم هیواد مو نوې څه ته اړتیا لري. زه کوچنیان لرم او پوتین را سره رښتیا مرسته کړې. زما په فکر یې د پخوانیو واکمنو پرتله د هیواد لپاره ډېر څه کړي. د دې پروسې په اړه یو عجیبه خبره ده چې د روسیې نوی اساسي قانون له وړاندې چاپ شوی او دلته په ټولو کتاب پلورنځیو کې پلورل کیږي. یوه نظریه ده هم کېدلی شي چې د ټاکنو پایلې ښایي دا پروژه ختمه کړي. خو دا چې اساسي قانون له وړاندې چاپ شوی داسې وړاندوینه کوي چې چارواکي د پایلې په اړه خورا ډېر ډاډمن دي.